چې انسان په دنیا کې اوسېږي نه ګناه نه خلاصېږي. خامخا د انسان نه کله ګناه کېږي او کله دې د شیطان او د نفس نه مجبور شي نو ګناه وکړي. لیکن کم انسان چې هغه ګناه وکړي او بیا فوراً د الله په دربار کې توبه وباسي نو الله پاک مهربانه دی ګناه ورته معاف کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی د مسلمان او د منافق فرق دا دی چې منافق ګناه وکړي نو پروا پرې نه ساتي، داسې ګڼي لکه په پوده چې مچ کینې او دی داسې کې او مچ وتښتي. په پوده چې چامک کې څه پروا ده، لاس وړقی مچ وتښتي، بیا راشي کینې بیا لاس وړقی مچ ولا نه پوزه خوري او نه په پوزه درونوالی راځي او نه په پوزه څه زخم راځي. او د مسلمان داسې مثال دی د ګناه لکه چې دی د یو غر په ویښ کې ناست دی او دی یریږي چې دا غر را باندې را پرېونځي، یا خدای دا غر به کله را پروځي. دقه رنګې دی یریږي چې دا ګناه مې وکړه او په دې ګناه مې الله ونه نیسي خدایه، یا مړ شم او بې توبې د دنیا نه لاړ شم. دا د مسلمان او د منافق د توبې فرق. اوس توبه چې انسان وبخي او د الله نه بخښنه وغواړي الله پې ډېر خوشحالېږي. او ولې پې الله خوشحالېږي؟ د هغې یو وجه خو دا ده چې ده د الله په دربار کې خپل ځان عاجزه کړه چې خدایه زه تا نه معافي غواړم خو زه عاجز یم که نو یو یې د خپلې عاجزۍ اظهار وکړه. دویم یې د الله د لویۍ او د لوی قدرت عقیده ولرله چې خدایه دا توبه زه ځکه وباسم چې زه یریږم ته ما ونه نیسې، ما راګیر نه کې، ما له تکلیف را نه کې. ولې ته د ډېر لوی قدرت او طاقت خاوند دی چې څوک د چا خلاف وکړي هغه پې کمزوري د چا پروا نه هله دې یریږي چې هغه د چا خلاف وکړي هغه پې زوروري او دې یریږي چې هغه مې راونه نیسي. نو د خپلې عاجزۍ اظهار هم شو، د الله د قدرت هم او الله له د لوی طاقت ومنه چې خدای مې نه ویشي. دریم د دا عقیده ولرله چې خدای بخونکی دی، دا صفت د الله دی. په ګناه نیولم کوي او الله په ګناه بخي هم او خدای ته د ډېر لوی وي نو ځکه په الله خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای وی الله د انسان په توبه داسې خوشحالېږي. یو مثال یې ورکړی لکه یو انسان په یو څاروي باندې سور دی په یو اس، د سره په هغه اس خپل خوراک هم پروت دی او خپلې اوبار سپې پراته دي او یو صحرایي ځمکه کې روان دی. د ځنګل منځ ته لاړ، داسې ځای ته ورسېد چې هلته هېڅ قسمه انسان نشته. دی ستړی شو چې لږ دمه کوم دا باقي سفر به بیا وکړم. هسې یې وتړه ځان سره یې نږدې او دی سملاس وده شو چې د خوبه راپاڅېد ویې کتل اس نشته، اس تښتېدلی. دا سړی ډېر زیات خفه دی، دومره پریشانه شو چې خدای دا خو مرګ په خپلو سترګو مې ولید، مرګ راغی ځکه چې د دې ځنګل نه اوس زه په خپو وتی نه شم، چېرته به ځم؟ د اس په ذریعه خو تلی شم، اس خو لا او زما چې کم خوراک و او کم اوبه وې هم په اس لاړې. او ځنګل خطرناک دی، هر قسمه حیوانات پکې شته، زمري پکې شته. دی منډې وی یو خوا بل خوا چې دا اس را پیدا کړم خو هېڅ پته د اسو نه لګي. دی اوږې م شي ډېر زیات او تږې م شي او د مرګ چې څومره علامې اسباب یې دا وه د ټول حاضر شي. زړه کې سوچ وکړي چې ځم چې هغه کم ځای کې زما نه اس تښتېدلی او هلته سملم. ډېر اوږې مو ډېر تږې مو ډېر ستړی سر مې ګرځي نو سمبلم که په خوب کې رانه څه ووته نو خبره دومره دې تنګ دی غریب چې راغی هغه ځای کې سملاست او وده شو او سترګې وغړولې نو اس ورته ولاړو او هغه اسې چې سینګ پرېښې و اقسې ولاړو هم اقه د ده خوراک او د ده څښاک د ده اوبه د ده ټول سامان پې د پاسه پروت دی. دی دومره خوشحاله شي که نه، حضور پاک فرمایي که د خوشحالۍ نه خوله خطا شي نو دی وایي د الله په دې قدرت چې یا خدایه ماله خو د ژوند واپس راکړه، زه خو اوږ یم خوراک ته یم راکړه، تږې یم اوبه دې م راکړې او په دې اسو څه خپل ځای ته ځان هم رسولی شم. نو دی د ډېرې خوشحالۍ نه وایي اللهم انت عبدي و انا ربک، خدایه ته مې بندې او زه دې رب یم. وی خولې خطا شي، خوله د ده مطلب دا و چې ده ویم چې خدایه ته مې رب او زه دې بندې. نو د خوشحالۍ اظهار کې دومره
په جوش کې راغی چې خولې خطا شوې ته مې بندې او زه دې رب یم. نو چې دا سړی په دې اس موندلو په دې خوراک او څښاک موندلو څومره خوشحاله شو، الله د مسلمان په توبه د دې انسان نه زیات خوشحالیږي. افسوس دا دی چې مونږ ګناه هم کوو توبه هم نه وباسو. مونږ د خدای دشمني هم کوو. ګناه خو د خدای دشمني ده. ګناه خو الله خفه کول دي، مونږ الله خفه کوو. ګناه خو د الله نه بغاوت دی. لکه د بادشاه نه چې څوک بغاوت وکړي بادشاه څومره لویه سزا ورکوي. الله خفه کوو، الله سره دشمني کوو، د الله نه بغاوت کوو، بیا توبه نه وباسو. او که توبه وباسو نو هغه زمونږ د خدای پورې د ټوکو توبه ده. د خدای پورې ټوکې څنګه ګناه به نه کوم زمارې توبې نو بیا وکړي، ګناه به نه کوم نو بیا وکړي، ګناه به نه کوم دړنه توبه نه وباسي. دړنه هسې د خلکو دپاره د خولې نه لګیا دی. یو سړی وی سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقه گناه. سبح در کف توبه بر لب دل پر از ذوقه گناه. معصیت را خندم آید به استغفار ما. بلاس کی تسبیح دی او په خولې وی توبه توبه توبه. او پړه کې څه دی چې توبه توبه د بدو او چې څوک نی بیا هم لپه بدو. هله کې عمقه ګناه پرته وي. وی شیطان خو خاندي چې د خمې غرق او تباه کړی. لکه تا خو ته خدای پورې ټوکې کې هله کې دی د تو ګناه نه توبه نشته او په خولې توبه توبه وی زه خمې غرق کړی خمې تباه کړی. او چې په سچه توبه یې بیا هغه داسې د حضور پاک زمانه ده. او یو صحابي دی حضرت معاذ اسلامي رضی الله تعالی عنه راغی رسول الله مبارک له جومات دې ته توبه وایي. مونږ ته ګوره زمونږ توبو ته ګوره توبه 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 چې خلک وینو خولې نه توبه وي خدایه توبه وي خدایه توبه. هسې د خلکو دپاره توبه توبه کوو دړنه والله که توبه دې وویسته د ګناه نه فاساد ته خدای معاف کوي. راغی رسول الله مبارک جماعت کې ناست دی او دی راغی پیغمبر علیه السلام ته کېناست د الله رسوله ما یو خطرناکه ګناه کړی دی په ما د خدای حد قایم کړه. رسول الله مبارک او څه وایي زنا مې کړی دی الفاظ یې ووایي. حضور پاک ته مخ بل طرف ته واړو دی راغی هلته کېناست. ځکه څلورو مجلسونو کې به څلور ځله اقرار کوي. بیا رسول الله مبارک ورته وایي غږ نه کوي بل طرف ته یې مخ واړو. مطلب یې دا و چې دا سړي ځي بس توبه وباسه الله دې معاف کوي که نه. بیا وی د الله رسوله ما زنا کړې ده په ما د خدای حد قایم کا. بیا ته حضور پاک مخ واړو هلته راغی بیا دې بل طرف ته یې مخ واړو دې خوا بیا راغی سړی نه ځي. بیا ورته رسول الله مبارک څه وایي چې تا به زنا نه کړې هسې به دې ټونګې مونګې والې لاس به دې وروړې ښکل کړې به دې وي او دې ته هم خلک زنا وایي لکه د زنا اسباب دي. وی نه د الله رسوله ما همغه عمل کړی دی کم عمل چې انسان د خپل حلال بیبي سره کوي حق عمل مې کړی او په ما د خدای حد قایم. حضور پاک صحابه ته وی دی بوځې څلور ځلې په ځان اقرار وکړه او هېڅ شبهه پکې نشته چې کومې شبهې وي هغه ختمې شو. دې سنګسار کې چې کوم انسان واده کړی وي تپوس یې ترې وکړه حضور پاک واده دې کړی دی وي او وی لاړ شه دې سنګسار کې بویې ته د مدینې منورې نه بار کاڼیزې ځمکه کې او صحابه په کاڼو وویشته چې کوم وخت کې په کاڼو ویشته نو مرګ خو ډېر سخت شی دی او بیا چې په کاڼو سړی ولې نو د منډې کړې وتښتېد. د حضرت عمر خوا کې راغی نو هلته د اوښ د جامې یو هډوکی پروت و. حضرت عمر هغه هډوکي اوچت که او په دا سر یې وویشته او خیره یې ورته وکړه خدای دې داسې داسې کا که تا دا زنا نه وکړې نو نن به مونږ د وینو نو ککړ شوې په مونږ دې وینې راغورځولې مړ شو غریب. راغی حضور پاک له صحابه چې رالل رسول الله مبارک ته الویل مې د الله رسول سړی رجم کو تر هغې پورې چې بس ساتې ووته سنګسار شو. کوم انسان چې واده کړي که ښځی او که سړی وي او زنا وکړي دقه سزا ده. زنا خو ډېر خطرناک جرم دی. د چا لور خور سره ته به د ملي کې دا خو دې تباه که غرق دی که ټول قوم دی ولا رسوا که خلک بیا ورته پیغور کوي ستا لور زناکاره ستا لور ډمه ده چې بچي ته پیدا شي دا هغه ښه ده که واده هم شي نو خلک ورته پیغورونه کوي. په کنځلو خلک مړې کوي نو لا پاتې لا زنا خو ډېره لویه خبره. حضور پاک ته یو صحابي وی صاحب منډه یې کړې نو عمر ورته خیرې وکړې او په یو هډوکي د
اوخ په جامې پاړو کې وویسته او خیره یې ورته وکړه. رسول الله مبارک حضرت عمر ته غوسه شو، بې عمره دا دې څه کړي دي؟ بد دې وکړل چې خیره دې ورته وکړله. الله اکبر، لقد تاب توبة، وی داسې توبه دې ماعز وویسته، داسې توبه. یو روایت کې اهل مدینه راځي، بل د ګناهګار امت راځي که دا توبه د ما د ټول امت په ګناهګارانو تقسیم شي، د ټولو توبه به خدای قبوله کړي. څه دې خیال دی په هغه انسان چې په خپل نفس یې سخا وکړه او راغی وی چې ما په کاڼو ولی ورته حکم معلومو، ما سنګسار کې خو چې زما الله زمانه خوشحاله شي، ما خپل رب خفه کړی دی چې زما رب خفګان ختم شي او زما الله زمانه خوشحاله شي. دا بعضې واقعات صحابو کې خدای پیدا کړي، دې کې خپل حکمتونه دي. یو غټ حکمت پکې دا دی که دا مسائل هلته نو پیښه نو بیا به خلکو په دې سزاګانو کې تاویلات کول، بیا به تاویلات کول چې قرآن حدیث کې راځي، او دا حدیث هم دی دا د رجم متعلقه، لیکن د قرآن ایت ته خو زموږ علما وی منسوخ التلاوت د حکم باقي دی. الشیخ و الشیخة اذا زنیا فرجموهما، بیا به خلک وی چې دا په تشدید محمول دی او په پلان کې وډنګرې خوا دی خوا، نو دا قطعا او یقینا دا بعضې څیزونه صحابو کې الله پېښی چې عملي طور بعضې سزاګانې معلومې شي او سبا به کې څوک تاویلات ورکړي. ورځ بله ورځ څو ورځې پس ښځه راغله رسول الله مبارک له، وی د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې مایز سره بدنام یم، هغه زینه ما سره کړې، په مام د خدای حکم قایم کړه. اوس ورسره څه کوي؟ ښځې ته پته وه چې هغې په کاڼو سنګسار که ما هم په کاڼو سنګسار حکم ورته ښه معلوم و، لیکن الله خفه دی، الله خفه دی ما زنا کړې ده، زه دې سنګسار شم، زما وجود دې په کاڼو باندې وویشتلی سي، زه دې مړه شم خو چې زما رب خوشحاله شي، اخرت د سزا نه بچ شم. ایمان دې ته وایي صاحبه، خلک وایي دا دی هغه دی، دا د صحابو ایمان دی، دا د صحابو د خدای نه یره ده. په کاڼو سسار ویستل اسان کار، په توره او په چاړې ووایه نو زه په یو ساعت کې به دې سوځي، او چې په کاڼو یې ولې څونه ساعت کې به دا ساوځي، او په څومره زخمي کېږي به، او کم کم سترګه به هم لګي او سر به هم لګي او غوږ به هم لګي او خېټه به هم لګي او خوله به هم لګي او پوزه به هم لګي، او اکثر په سر یې ولي چې دا سر یې مات شي چې وینې ته وبهېږي چې سړی مړ شي. سخته سنګینه سزا ده صاحب د زنا. نن زمونږ کشر کل ټول په دې غم کې مبتلا دی، خفه کېږي. د زنا نه خطرناکه سزا بله نشته چې سل مړي کړي، سل مړي. یو سزا دا ده چې په چاړې اسټ پرې کا، په توره ووه، پانسي کا، خبره ختم. 15 منټو کې دې سل مړي چې کړي، چې زر مړي کړي، دغه یو سزا ده چې ساتې وباسه، پانسي که د په چاړې ووه، په توره ووه، یو 2 منټه کې به ترې سوځي. خو چې زنا یې کړي زنا، نو په کاڼو به ولي سړی چې واده کړي وي، واده کړی او واده کړې ښځه، نو داسې به ترې سه وباسي چې په کاڼو به یې ولي، که ګنټه کې ترې سه ووته او که نیمه کې ووته او که په 2 ګنټې کې ترې ووته. خطرناک جرم. دا هلکان او جینکۍ الله دې معافي وکړي، الله دې معافي وکړي. موږ ته خلک راځي په دې لویه ګناه کې مبتلا دي. قسم په الله، قسم مې راته وخوړ، موږ نه خلک د مسلو تپوس کي، ځان سره یې پړه کې ساتو، د چا ال چاته نه وایو، د مسلو تپوس کوي. داسې سپیرم شته چې د خپل لور سره زنا کوي، داسې سپیرم شته. زما قسم په الله په جومات کې ناست یم، یو هلک ماله راغی، د ډېرې مودې خبره ده، خو موږ دا خبرې ټول زړه کې ساتو، مسلې تپوس کوو. یو هلک راغی ماله، په الله باور وکړه جومات کې ناست یم، ما ته وی ما سره خپل پلار دا ناروا عمل کوي، خپل پلار نه مې پرېږدي څوک هم. داسې حالت جوړ شوی نن سبا ورشئ وګورئ، په دې هوټلو کې، په اسلام آباد کې وګورئ، په لاهور کې وګورئ، قسم په خدای چکله خانې جوړې شوي. خلکین ښتې دې په دې آیسو باندې دی مردار تباه کړل. دا خلک څوک یې خرڅوي او څوک یې سکي، او دا سر خوړلی چې اوس کې دا سړی تباه کوي، وجود یې درله تباه کو، غرق یې کو، بچي هم دله غرق او تباه کړل. خلک خوشحاله دي، پیسه مې وګټله. سپیره د دنیا خلک دې زناکار کړل، سپیره جنکۍ دې زناکار کړی، لکان دې زناکار کړی. دا ما تپوس وکړم دا ولې دا خلک سکي، دا چې اوس کې 4-5 ورځې بیا ویښ ناستي، بیا وله خوب نه ورځي، وایي دې کې دا چلونه شته، دا د بدعملۍ دپاره خلک استعمالوي. دا حال دی زمونږ امت کوم طرف ته لاړ. کشران هلکان جنکۍ بربنډې دي، بربنډې ګرځي جنکۍ، وایي پرده خو ظلم دی، ظلم
پردې ته څه ضرورت دی دا خو ظلم سپېرې زنا دعوت ورکې چې ستا پرده نی او ستا مخ کولوي او ستا مټې کولوي او ستا مری کولوي دنیا لکان درته ګوري دنیا لکان دې په غم مبتلا کړل زناکارو کې دې واچول د خدای یره څه شوه ای د خدای بندګانو مرګ نه لرې ځنکدن نه لرې قبر ته به نه ځې خدای له به نه ځې څه به کوې توبه وباسئ د خدای په دربار کې خدای نه ویرېږئ که خدای راونیولې قسم په خدای که مو دې څوک خلاص کړي او دا به خدای رانیسي دا ظالمان که دا لکال دی او که دا جینکیري خو وخت وله الله ورکوي دا به رانیسي د مرګ نه مخکې بیا به توبې وباسي توبه به نه قبلېږي هغه زنانه راله رسول الله مبارک له ښه ورته پته ولګېده چې ما به سنګسار کوي ځکه چې څوک را سره بدنام هغه سنګسار کړی وایي د الله رسوله زه هغه ښځه یم چې ما د اسلامي سره بدنام یم او مقه مسله پیښه شوه او حضور پاک پوره تحقیق وکړه ورته وی په ګېډه د ماشوم شته وی یو وی زه چې دا ماشوم د ګېډې نه کوز شي او بچی دې پیدا شي بیا راځه ځکه چې کومه ښځه د ماشوم په بیماری باندې بیماري نو هغه به نه سنګساری ماشوم د غېړه کې هغه ورسره بربادېږي که ماشوم د زنا نه ولینې او ماشوم خرابېږي نو چې هغې ښځې ماشوم وشو نو بیا راله ماشاءالله ځان یې پټ نه که بیا راله د الله حکم په ما جاري که ماشوم مې پیدا شو د الله رسوله ما سنګسار که خو چې زما رب خوشحاله شي رب خفه کړی رسول الله مبارک ورته بیا څه وایي دا ماشوم دې وخت کې ستا پیو ته محتاجه دی دې له پی ورکړه دا ماشوم چې که پیو نه پرې کې او خپل خوراک شروع کې نو بیا راشه بیا به در باندې د خدای حکم جاری کو نو لاړ هغه ماشوم یې لویو 2 کاله خوشه پس راله او ماشوم له لاس کې ډوډۍ ورکړې ده یا خدایا څه عجیبه حالت دی دومره پې تلواره ده چې زما رب خوشحاله شي او چې د الله کم حکم دی په ما جاري شي خو چې زما رب خوشحاله شي زما رب خفه کړی دی ماشوم یې غېږ کې ونیو حضور پاک لراله او ماشوم له ډوډۍ ورکړې وه د رسول الله مبارک مخکې ماشوم ډوډۍ خوري وایي د الله رسوله بس ماشوم زما د پیو نه کټ شوی دی ورته وګورئ دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي واه واه ماشوم د چاړه کېږي دا دې په خپله ډوډۍ خوړی شي دا دې ګورئ په خپله خوري ډوډۍ ما ته حجت نشته نو رسول الله مبارکه ماشوم ته واغېش بل چاله یې ورکړه وایي د ده کفاله په تا را دا به تل ویې او ښځه یې بوتله وایي دا سنګسار کې په کاڼو یې ویشته او ساتله دې ته توبه وایي ما ګناه کړې ده بچې به خپل کار کوي بچې که مري او کار څه کېږي دغه ډوډۍ خوري بار بار پیغمبر د راځي په ما د خدای حکم جاري کړه ګناه باندې الله خفه شوی اوس دا الله خوشحالول غواړي که نو په ډېر اسانه خوشحالېږي چې الله زما توبه بیا به ګناه نه کړو 3 خبرې دي 3 یو دا چې ستومانه شي الندم توبتون بس ستومانه شي څه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه ښه به وه دې ته ستومانتیا دویم معافي وغواړئ فقلت استغفروا ربکم د خدای نه بخښنه وغواړئ چې خدای ما وبخه ما معاف که او دریم قصد به کوې چې آینده له به دا ګناه نه کوم 3 خبرې شي ستومانه چې دا ګناه مې نه وې کړې څه ښه به توبه به وباسئ الله ما معاف که او آینده له به قصد وکړي چې دا ګناه به بیا نه کوم بس خدای به دې وبخي او که ډېر یېرېږې نو یو لمونځ چې هغې ته صلات توبه وایي هغه وکئ او 2 رکعته لمونځ وکړه او بیا لاس الله ته اوچت که خیر دی که د هغه عربۍ الفاظ نه راځي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم هغه دعا نه درځي هسې د الله صفت وکړه یا خدای ته قادر مطلق ذات دی خدای ته سخي ذات دی ته بخونکې خدایه او زه ګناهګار یم الله دا لمونځ مې وکړه زما ګناه ماته وبخه هغه الفاظ نه راځي پروا نشته به د خدای لږ صفتونه وکړه ووایه چې زه ګناهګار یم زه ګناهګار یم ما ګناه کړې ده ما معاف کړه الله به دې معاف کړي او توبه باندې الله ډېر خوشحالي مولانا روم صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکلی ده مولانا روم صاحب ډېر لوی عالم وګورئ ښه صوفي مو ډېر لوی عالم وی د حضرت عمر د مثنوي کې شته د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه په شرابو کلکه پابندي وه چې شراب به څوک نه څښي یو مسلمانو او د یو ذمي یهودي عیسایو د هغه د کور نه راووته د شرابو بوتل وسره شراب یې واخیسته او چې څنګه د هغه کور نه راووته حضرت عمر فاروق یې ولیده بس پوه سړی وي دا خو غرق شو د امیر المؤمنین په خپله ولیده
یو خدای چې بل څوک را باندې ګوی وکړي نه امیرالمؤمنین په خپله ولیدم او عمر هغه له خو خدای دومره روب ورکړی چې خلک به ترې لړزېدل. په بخاري شریف کې راځي عبدالله ابن عباس غوندې سړی صاحب د عباس رضی الله عنه زوی د حضور پاک د تره زوی دی عبدالله ابن عباس او د پیغمبر مبارک خدمت یې کړی دی او خلکو به یې ډېر قدر او عزت کو. پیغمبر مبارک ورته د علم او د حکمت دعا کړې ده او په بخاري کې راځي وي یو مسله کې مې سودا وه او دا مسله به د عمر نه بل چاته نه وه معلومه وی یو کال په دې سوچ کې وم چې د عمر نه به دا تپوس څنګه کوم. یو کال نو یو ځل ورسره په سفر باندې روان وم نو یو دسماتي لته نو ما ورسره لوټه واخیسته نو یې په لارې طبیعت برابر و نو ما ورته وایي چې صاحب یو کال وشو خو تا نه یریږم تپوس ته نه نشم کولی. دوه ښځې تتوبه الی الله چې قرآن شریف کې راځي قد صغت قلوبکما نو دا کمې ښځې وې وی ما ته وی چې ابن عباس یو کال ما نه یریږي تپوس ته شي کولی چې د دین مسله د تنی معلومو تا ته پته چې ما سره شته فوري تپوس کوه او جواب یې راله راکړه. دومره هیبت و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه. سړي دا خو ما شراب بوتل لاس کې دی عمر ولیدم اوس به څه کېږي. یو خبره به راته وکړم ګورې شراب هم نن ډېر عام دی ښه بس د پیغمبر مبارک وینا ده چې قیامت به راځي نو او د قیامت نه مخکې به دا نښې خامخا پیدا کېږي او کوشش به مونږ کوو چې د هغې نښو مصداق مونږ ونه ګرځو بس چې دا په مونږ کې خدای را پیدا نه کړي دا نښې. دا غټ خطرناک جرم دا دی چې دا نښې په مونږ کې پیدا شي او د دې ګناه دپاره مونږ استعمال شو. راشه کولو شرابونه خرڅوي قسم په خدای دا لوی لوی خلک کولو په خپلو خادو کې او په ودونو کې او د شپې لګیا دی شرابونه څکي هېڅ پروا نشته. او په نوره دنیا کې پاکستان کې خو لا بیا هم پابندي ده په شرابو. ورشئ تاسو په نوره دنیا کې وګورئ نو حیران بشئ. په ازبکستان کې کولاو شراب کولاو بلکې زه ډېر ناشنا دا وه چې تاشقند ایرپورټ باندې مونږ راتلو لاهور ته فلایټ و زمونږ نو د مانځه وختو نو په ټول تاشقند ایرپورټ کې جومات نشته چې مونږ پکې مونځ وکړو. نو مسلمانانو مې وروسته ازاد شوی ټول ایرپورټ کې جومات نشته مونږ یې مونځ کوم ځای وکړو جومات نشته او هلته بې د جومات نه بار په میدان په مونځ پابندي ده داسې په سړک باندې په فرش باندې مونځ نشي کولی پولیس دې اوچتوي چې دلته به مونځ نه کوې خو د مونځ خپل ځای دی هلته کوه. په ټول ایرپورټ کې د مانځه ځای نو هلکه دا به دې مونځ سره څه کوو وایي یو وی دلته مه کوه بل وی دلته مه کوه. ما ملګري ته څادر واچوه سړیه مونږ نه مونځ قضا کېږي خپل کار به کوي پولیس دی او کار سي یو ځای کې هم څادرونه واچولو او خپل مونځ زموږ خلکو راته نیغ نیغ کتل چې دا څه کوي او دا واوره د مونځ ځای پکې نو د مونځ لیکن د شرابو ځای پکې و. هلته یې لیکلي چې دا د شرابو دوکان او که څوک شراب څکي نو دې کوټه کې به څکي. د شرابو د څکلو خپل ځای دی مخصوص او باقاعده پې د پاسه لیکلي و چې شراب دلته به څکې په میدان به نه څکې دلته څکې. مصر کې په خدای مې د قسم مصر کې کوم هوټل کې چې مونږ ډېره په کوم هوټل کې مونږ به پکې سهار ناشته کوله کله هم پکې خوراک کو نو یو ورځ داسې انګریزان ناست و څه نور خلک مو هر چا ځان سره خپل بوتل راوړی په میز ناست خپل شرابونه یې څکه. هغه مصر چې صحابه فتح کړی په دوبۍ کې ورشه وګوره په ایرپورټ کې درته دوکانونه د شرابو کولاو دي مکمل کولاو او یو قسم نه ډېر ګران دي. ما اوریدل چې بعضې شراب یو بوتل په 50,000 او په 35,000 او په 55,000 روپۍ خرڅېږي. داسې ګران شراب هم پکې شته او دا سپېره خلک یې څکي. نو هغه هلک سره شراب و چې باره ووت حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وکړ بس سړي وی خدای غرق شومه امیرالمؤمنین په خپله ولیدم زر یې هغه بوتل نه څادر ته وکړه او څادر یې په خپل ترخ کې کلک ونیوه او پړه کې په توبو ده چې خدای نن مې معاف کې څه چل لاله وکړه آینده له زما توبه ده که ما شراب وڅښه. دا ګوره مولا روم صاحب لیکلی حضرت عمر صاحب ورپسې راتېز شو او دا غریب رپېږي چې رپېږي وی ترخ کې څه دي وی صاحب څادر دی پکې راوباسه څادر کې څه دي وی بوتل دی وی بوتل کې څه دي وی پی دي دروغ نو پی دي په لاس کې ولې نه نیسي چې څادر کې دي بنډلې څادر یې ترخ کې نیولې دی وی صاحب ګرم دي دروغ خو سړي ته چل ښی کړه ځکه مې څادر کې منډلې دي او ترخ کې مې څادر منډلې وی راوباسه
د غریب وجود رپېږي چې ما خو دوه جرمه وکړل، یو شراب دی بل مې دروغ وایي چې پی دی او ګرم دی. اوس به وایي چې دا پی و چې څنګه څادر د ترخ نه راوویسته او څادر یې لرکو او بوتل دست شو چې په ځمکه ترې پرېوته، او چې پرېوته نو پی ترې روان شو، پی او بلاس ترې خېږي او بوتل هم ګرم دی. سړی هم حیران شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه به ای لکه وایي ما خو ولیدل چې دا یخ بوتل دی په لاس کې نیولو، بوتل نه خود بړاس دی او ما ته پته وه چې دا شراب دی. دا څه مسله ده؟ جادوګر یې که څه مسله ده؟ وایي صاحب معافي خو به کې کنه؟ وایي بلکل معافي، اسم درته نه ویم خو هله ووایه. وایي قسم په خدای د دې کور کې مې شراب واغېستی، ښه یخ پخ و لاس کې مې ونیول، خو چې ته مې ولیدې یره را باندې راله نو بوتل مې په څادر کې ونغښته او څادر مې په ترخ کې ومنډه، خو د زړه د اخلاص نه مې توبه وایسته. الله زما په توبه دومره خوشحاله شو چې هغه شراب یې راله په پیو باندې بدل کړل. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ورته څه وایي؟ دا هم حضرت عمر صاحب ورته وایي هېڅ د تعجب خبره نه ده، شراب هم یو بیدون کې شی دی او پیم بیدون کې شی دی، عرب ورته سیال وایي. نو که یو شی په بل بدل شو خیر دی، پروا نشته، پی په شملو بدلېږي. خو حیران په دې یم چې دا په ترخ کې دی ګرم چا کړل، دا په څه باندې ګرم شو؟ الله د هغه په توبه دومره خوشحاله شو، دومره مضبوطه حیا وله راوسته چې هغه دروغ یې وله په رښتیاو بدل کړل. دومره لوی ولي ته په لږ ساعت کې خدای جوړ کړ. دا ته خدای یو ولی جوړ کړ چې ته دروغ وایې، دا دروغ دره په رښتیاو بدلوم. تا وې پی دی، پی مې دی جوړ کړ، تا وې ګرم دی په دا ترخ کې مې درته ګرم کړل. دومره الله د مسلمان په توبه خوشحاله. زما وروڼو توبه، بس توبه څه شی؟ زه عاجز یم خدای، د خپلې عاجزۍ اظهار. ما ګناه کړې ده. دنیا کې چې څوک د چا در له لاړ شي که نه او ورته کښېني چې یاره ما دا ستا غلطي کړې ده او ما ګناه کړې ده او ما معاف کا، نو د هغه زړه خوشحاله شي که نه شي؟ بعضې سپېره خو بیا هم بخل نه کوي، خو چې کم کې انسانیت او مسلماني وي خوشحاله شو. بس ته زما در له راغی او تا معافي غوښته، داسې خو زه هم ګناهګار یم، د خدای در له زه معافي غواړم، نو ما به الله نه معاف کوي، زه معاف مې کړی. دا سړی خوشحاله شي او ماله کور له راغی، خلکو ته مې ماله صاحب کور له راغی، خلکو ته مې مانې معافي غوښته. نو الله خو حقیقي مالک او حقیقي بادشاه دی، حقیقي لوی دی، که نه مونږ کمزوري یو. چې د زړه د اخلاص نه یې ورته توبه وویسته، معاف به دي. مشهوره واقعه ده، ما څو ځله کړې ده چې یو سړي به د بیت الله طواف کو او په طواف کې لګیا او چغې والې لبیک اللهم لبیک لبیک اللهم لبیک، او هغه به د غیبو نه اواز راته لا 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 لبیک، ستا را لبیک نه قبلېږي. یو عالم ورسره یو بزرګ په خوا کې روان و، وایي دا اواز اورئ، دا تا ته چې وایي لا لبیک، وایي دا د کله نه؟ وایي دا خو کلونه وشو چې زه دا لبیک وایم او ما ته هم دا چغه راځي چې لا لبیک، ستا لبیک نه قبلېږي. دا خو لومبې ځل نه دی، دا خو کلونه زما وشو چې داسې اواز اورم. نو وایي چې نه قبلېږي ځان څه له کړی، زه کور ته کنه قبلېږي نه، نو څه له لبیک چغې وایي. نو سړی ورته وایي ما خو ګناه کړې ده، ما خو غلطي کړې ده، نو د خدای دې در له راغلی یم او چغه ورته وایم چې لبیک خدای تا ته حاضر یم، لبیک الله تا ته بار بار حاضر یم. دا د خدای در دی، دلته راغلی یم او چغه ورته وایم. نو چې دلته نه قبلېږي نو ته راته بل در وښایه چې هلته لاړ شم. چا نه غلطي وشي خو د بل در له لاړ شي که نه؟ ما ته خو دا در معلوم دی او دې له رالم او خدای ته چغه وایم، دلته نه قبلې بل در وښایه شابه چې هلته لاړ شم، هلته ورته چغه وایم، خو پرېږدم خو نه لا خپل تر مرګه پورې به ورته هم دا چغې وایم. چې دا ټکي وي نو چې بل ځل ده بیا وي لبیک، نو دوه ځله به وله اواز راته لبیک لبیک، فرشتو به ورسره چغې والې لبیک لبیک. حدیث کې هم داسې راځي که نه چې څوک لبیک وایي د دنیا د ختمېدو پورې ښي طرف ته ګس طرف ته کاڼې بوټي فرشتې دا ټول ورسره لبیک لبیک وایي. دا ولې دی د خپلې عاجزۍ اظهار وکړو. یو حدیث کې راځي د ښي طرف ته فرشته انسان نیکي لیکي، دا اورئ ښه، ګس طرف ته فرشته د انسان ګناه لیکي. نو چې دا انسان کله ګناه وکړي دا ښي طرف ته مشره ده، دا آمره ده، دا ګس طرف ته محکومه ده.
نو چې انسان ګناه وکړي نو د اګست طرف ته فرشتې لیکي نو د اخي طرف والا ورته وایي صبر وکړه مه لیکه که توبه وباسې نو چې لږ ساعت تېر شي نو قلم بیا راولي بیا لیکي نو د اخي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه که توبه وباسې مه لیکه نو چې بیا لږ ساعت تېر شي بیا قلم راوالي او بیا لیکل کوي نو د اخي طرف والا ورته وایي لږ صبر وکړه 3 ځله ورته وایي ملی که توبه به وباسي د خدای بنده دی مسلمان دی نو چې بیا هم توبه ونه باسي 3 ځله صبر کوي نو بیا ورته اخي والا وایي زه اوس یې ولیکه دا سپېره دی سپېره د الله نه بخښنه غوښتل او توبه او هسې چې موږ نه وباسو توبه نو دا خو موږ کبر نه کوو چې موږ ګناه کوم توبه نه وباسو دا خو بیا موږ کبرجن یو حسن بصري رحمه الله له اوس د توبې هغه برکات یې وګوره حسن بصري رحمه الله له یو سړی راغی وی جی ډېره لویه ګناه مې کړې ده وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی اولاد مې نشته بچي مې نشته وی استغفار وایه بل سړی راغی وی جی علاقه کې قات باران نه کېږي وی استغفار وایه بل سړی راغی وی بېماله یم غریب یم قرضدار یم وی استغفار وایه بل سړی راغی وی صاحب څوک مې عزت نه کوي بې عزته ګرځم وی استغفار وایه یو شاګرد ورته بل دې سجده دي که دا یو ټکی دی زده دی خو که څوک یې سر مې خوږېږي همدغه دارو که څوک یې خېټه کې مې درد دی همدغه دارو که څوک وایي خپې مې خوږېږي همدغه دارو نو چې څوک راځي استغفار وایه او ورته څه وایي حسن ابن یسار بصري لوی محدث دی عالم دی صاحب تابعي دی وایي الله پې 7 وعدې کړې دي الله حکایت دلته نقل کوي ښه فقلت استغفروا ربکم استغفار وایه انه کان غفارا گناه به دی وبخي الله بخونکی دی یو دا شو یرسل السماء علیکم مدرارا که باران نی په شیبو باران به درته باندې وکړي ویجعل لکم جنات باغونه به دله خدای درکړي ویجعل لکم انهارا دومره ځمکې چې نهرونه به بېږي دا به دله درکړي انه کان غفار یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنینا مال به درکړي که غریبې اولاد دی نه کېږي بچي بدله درکړي ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انهارا ما لکم لا ترجون لله وقارا د خدای نه عزت ولې نه غواړئ اشارت شوه چې که بې عزته عزت دې څوک نه کې استغفار وایه الله به دله عزت هم درکړي بس اخیري به یو خبره اوس وکړم توبې خو موږ وباسو خو بهترین د توبې دپاره بهترین دم استغفار دی استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه دا رکوټ استغفار استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب الیه او غټ استغفار څه دی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه دا زده کې که دله نه دري د خپل ملا صاحب نه زده کې یو ټکي دې روزانه زده کوې ما ته استغفار وښایه دا زده کې او حضور پاک به فرمایل وی زه روزانه 100 کرته استغفار ویم بلکې بل حدیث کې راځي چې د 100 نه زیات استغفار روزانه ویم نو چې پیغمبر یې وایي چې د ګناه نه معصوم او پاک دی چې الله خوشحاله شي نو بیا موږ دې ولې ونه وایو روزانه ټول ملګري زموږ د دې قادریې مبارکې چې کوم علما دي بزرګان دي هغې 314 یادوي چې 313 ځل وایه وایي ځکه چې تعداد د رسولو 313 د رسولان په پیغمبرانو کې یو خاصه ډله د بدر د غازیانو تعداد 314 او دغه رنګې د مهدي لښکر چې کله لومبې خلک ورسره بیعت کوي ابه 314 اصحاب تالوت چې په نهر پورې ته 314 وي دا عدد لږ مبارک دی نو 314 وایي خیر که 314 وایي په یو ځل او که لږ لږ وایي په شواروس کې پوره کوي ډېره ښه ده کنې 100 کرته وایي ښه 100 کرته وایي دعا وکړئ چې الله زموږ ګناهونه معاف کړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ توبې قبولې کړي الله د ګناه نه مو ساتئ خدای نفرت هم د ګناه نه پیدا او چې کوم هم کړي دي الله تا ته سوال کوو الله هغه راته معاف کړي یا الله د هر قسم آفتونو د فتنو او د بلیاتو او د مشکلاتو نه په امن و امان کې وسات یا الله موږ د غمونو نه وساتې خدای موږ د هر قسمه سوچونو غلطو تصوراتو د غلطو وسوسو نه په امن و امان کې وسات الله که څوک غریبانان یې بې مالې د فراخ روزي وله ورکړه چې څوک قرضداران یې الله قرضونه اخلاص
که څوک بیماران یې الله روغ صحت وله ورکړي. په دې مجلس کې په کورونو کې څوک بیماران دي روغ صحت ورکړي. که څوک قرضداري قرضونه اخلاص کړي. یا الله که څوک څه پریشانی چاته پریشانی په خوشحالو بدله کړي. الہ العالمین بی اولاد ول اولاد ورکړي. که د چا نارینه اولاد دي نارینه اولاد وله ورکړي. خدای که د چا یو بل سره بغضونه حسدونه دي بغضونه حسدونه ورته الله په خوشحالو باندې بدل کړي. چا یو بل سره روانې دشمنۍ طرفګنۍ وي الله په روغو یې بدلې کړي. زمونږ ډېر دوستان دي. زمونږ یو ملګری د عمران د هغه ترور مړ دعا ورته وکړئ چې الله یې مغفرت نصیب الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. زمونږ باید دوستان دي. دا زمونږ دوست داود صاحب اسلام آباد نه راغلي. داسې د پېښور نه یو ځای بل ځای نه دوستان راځي. الله ټولو له په یو یو قدم اجرونه او برکتونه ورکړي او د دنیا او د آخر خیر او خوشحالۍ نصیب کړي. او دا عمردو کې د حاجي امتیاز پمپ والا کور والا وفات شوی ده. الله دې مغفرت نصیب کړي. الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي. او مفتی آباد کې د سلطان چمیار کور والا وفات شوی یې ډېره نیکه ښځه وه. خدای پاک دې وبخي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. برخټ کې جهانګیر وفات شوی دی. الله دې وبخي او الله دې وارثانو له صبر ورکړي. د شیخ ورونو خاني کاکا لور وفات شوې ده. الله پاک دې وبخي. الله دې وارثانو له صبر ورکړي. بعضې ملګري بیماران دي. څوک بیماران دي او دعاګانې غوښتې دي نو الله دې ور دعاګانې قبولې کړي. دا کلي کې یو جومات دی هغې کې امام نشته. د هغې جومات کې د یو عام کس نورو خلکو ته تراویح کوي کېږي خیر دی چې په شریعت باندې برابري نو کولی شي تراویح نورو خلکو ته. الله یې زموږ نه راضي شي او آخر وخت کې د الله زموږ په خولې کلمه د شهادت راولي چې لا اله الا الله محمد رسول